یوه وظیفه در کومه که څوک وایي چې ما ته مالي مشکلات دي نو هم یا اراده مې ده چې په خوب کې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدې یا مې اراده د مولي صاحب ډېر شوق مې دی چې عمرې له لاړې نو زما سره یو وظیفه ده او تجربه شوې ده. السلام علیکم ملګرو، د مولانا صاحب ډیر انتهایی آسان ترین او وړوک کې شان د درود شریف ښودلی دی چې کم انسان د ماسپښین مونځ نه پس دا درود شریف وایي سل پیرې وایي که نه نو د انسان ته به 3 فایدې میلاویږي. یوه فایده ده چې د باندې که د غرونو برابر قرض مې که نه دغه قرض به ترنه انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم سره ختم شي. او که چېرې یو انسان قرضداري نه وي که نه نو د دې درود شریف اهتمام شروع کړي نو انشاءالله ټول عمر کې به په ده باندې قرض نه راځي. او درېیمه فایده ده چې دا انسان به الله تعالی بغیر حساب جنت ته داخلي. زموږ عزتمندو کم انسان چې ماسپښین مونځ نه پس دا درود شریف سل پیرې وایي دا 3 فایدې دي. او کم انسان چې دا درود شریف د ماسپښین مونځ نه پس 1100 پیرې وایي که نه نو دغه 3 فایدې به مو ته میلاویږي. ورسره به ورته 2 نورې عجیبه فایدې میلاویږي. یوه فایده ده چې د انسان ته به الله رب العزت په خوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ورنصیب کی، دیدار ورنصیب کی. څومره اوچته فایده ده دا زموږ عزتمندو. او دویمه فایده ده چې د انسان ته به الله رب العزت د بیت الله شریف زیارت ورنصیب کی، یعنی زر تر زر به الله رب العزت د انسان ته د عمرې توفیق ورکړي یا به د حج توفیق ورکړي زموږ عزتمندو. نو دا درود شریف کم یو دی، زه انشاءالله تاسو ته په سکرین باندې لیکم. دا مولانا صاحب تاسو ته په ویډیو کې هم وایي دی چې کم ټایم وایي دغه ټایم زه تاسو ته په سکرین باندې لیکم. کوشش وکړئ زموږ عزتمندو چې د ویډیو نه ځان له سکرین شاټ واخلئ او د دې درود شریف وظیفه شروع کړئ د ماسپښین مونځ نه پس. بهتره خدا د زموږ عزتمندو چې 1100 پیرې دا تاسو شروع کړئ زموږ عزتمندو. ښه دلته اوس بیا بعضې ملګري تپوس کوي چې دا درود شریف چې دی دا مونږ آیا په یو ځای به وایو او که نه په روانه ویلی شو. زموږ عزتمندو چې تاسو ټول لمونځ وکئ که نه خیر دی، که چا سره وخت وي بهتره خبره دا ده چې تاسو په یو ځای باندې کښېنئ دغه درود شریف 1100 پیرې ووایي یا 100 پیرې ووایي. او که نه وخت سره نه وي مصروف وي نو خیر دی په روانه باندې هم بیا ویلی شي. ټیک شو جي، نو انشاءالله دغه 15 فایدې به تاسو ته میلاویږي. ټیک شو، نو راځئ ویډیو طرف ته راځو. زموږ عزتمندو ویډیو د سره زه پلی کوم، تر اخره پورې د مولانا صاحب دا ویډیو وګورئ او په کمنټ کې مولانا صاحب ته ضرور ماشاءالله سبحان الله ورته ضرور ولیکئ. ټیک شو جي، راځئ دا ویډیو واورئ. جي یوه وظیفه در کومه که څوک وایي چې ما ته مالي مشکلات دي نو هم یا اراده مې ده چې په خوب کې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدې یا مې اراده د مولي صاحب ډېر شوق مې دی چې عمرې له لاړې نو زما سره یو وظیفه ده او تجربه شوې ده. یو درود شریف دی، دا درود شریف چې څوک د ماسپښینې نه وروسته 100 پیرې وایي، صرف 100 پیرې، نو 3 فایدې پکې دي. الله به یې قرضدارۍ کوي نه یوه. دویم کو قرضدارۍ وي الله به یې قرض ادا کوي 2. درېیمه فایده پکې دا ده د قیامت په ورځ به سره الله حساب کتاب نه کوي. څو فایدې دي پکې؟ 3. الله به یې قرضدارۍ کوي نه، کو قرضدارۍ و الله به یې قرض ختموي او قیامت کې به سره الله حساب کتاب نه کوي. چې څو پیرې وایي د 100 ټایم پسې ماسپښین نه وروسته. کو تاسو کې یو سړی وایي چې عمرې له لاړې یا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدی نو دا به بیا 1100 پیرې وایي او چې ساری شروع کوي دا به د ماسپښین نه وروسته ختمیږي نو ماسپښین هغه 100 پیرې به پکې هم راشي. 1100 پیرې به وایي. تاسو به چې دا خو به ډېر ګران وي، ډېر آسان دی، ډېر آسان دی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. آسان دیکھو گران. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. دا چې 100 پیرې څوک د ماسپښین پسې وایي دا 3 فایدې دي. او کو 1100 پیرې وایي نو بیا پکې نورې فایدې هم دي، الله به عمرې له بوځي. او کو تاسو وایي چې دا مې زر وکړی نو یو بل څیز درته وایم هغه سره ملګري کوي
د شربت کې چې روح افزه م واچوئ او ګبین پکې م واچوئ بیا به ډېر مزه کوي که نه ډېر چک باچئ نو کو تاسو وایئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزدور ولیدی د ماسخوتن د مانځه نه وروستو صلات تسبیح منځو سره وکئ نو چې تاسو صلات تسبیح منځو کو بیا خو دا درود شریف د ورځې 1100 پیرې ویلې وي انشاءالله دوه درې ورځې کې به اینی انشاءالله خدای دې د دې علماو په علومو کې عمرونو کې برکت ورواچي او خدای دې ستاسو د ټولو خاندانونه په دین باندې منور کړي الله خو په دنیا کې بدرنګه وا او په آخرت کې بدرنګه وا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين